خوندور شعرونه پس یو پر ګران ملګري له بلنه ورکوم په یو څو شعرونو باندې. ما وی خدایا دا غوغا د څه ده؟ ما وی خدایا دا غوغا د څه ده؟ په نیمه شپه کې شوم بهر د کوره، زوم خاموشه شوم حیران ودرېدلم چغې راتلې د یو نهر د کوره. زه خپل ګران ملګري اشتیاق خاکسار صاحب له بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د خپلو خوندورو شعرونو باندې زموږ ډېرې بل ته ښکلا وبخښي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ګډون پښتو ادبي جرګې د صدر په حیثیت باندې امانت پښتو ادبي جرګې ته او د هغې ټولو غړو ته په دې کامیابه مشاعره باندې مبارکبادي ورکوم. او یوه کیسه وایم چې شاعرانو ادیبانو د احساس ملګرو، اے شاعرانو ادیبانو د احساس ملګرو، دا وخت زمونږ نه بیا یو څو خبرې سپینې غواړي. اے شاعرانو ادیبانو د احساس ملګرو، دا وخت زمونږ نه بیا یو څو خبرې سپینې غواړي. راځئ چې راولو سپرلي د خپل وطن په خاوره، د وطن ناوې خپل سینګار له زمونږ وینې غواړي. او یوه بله کیسه ده چې ملکي حالاتو سره تعلق ساتي. مشره پټای مې په زخمونو کېږده، مشره پټای مې په زخمونو کېږده او سزا جاسوس له لازمي ورکا. مشره پټای مې په زخمونو کېږده، سزا جاسوس له لازمي ورکا، چې ټول اغیار دې نه عبرت واخلي، ګلبوشن یاد وي له پانسي ورکا. او مننه جی. او یو بل کلام دی، خلق تصویر ته ګوري خوند ترې اخلي، خلق تصویر ته ګوري خوند ترې اخلي، زه په تصویر کې مصور ګورم او ته په دنیا کې هم دنیا لټوي، زه په دنیا کې خپل آخر ګورم. او مننه. زما عادت لکه د شرع پشان، لکه د شرع زه ظاهر ګورم او جهاد کوم خو مسلمان نه وجنم، جهاد کوم خو مسلمان نه وجنم، ماله پکار دی غټ کافر ګورم. مننه، ډېره مننه. جهاد کوم خو مسلمان نه وجنم، ماله پکار دی غټ کافر ګورم. او زه د نیمګړي مولا خواله نظم، زه د نیمګړي مولا خواله نظم، زه په هر فن کې ښه ماهر ګورم. مننه جي. د چا تالو مجموع ته نه ګورم، خاکسار مینه او خاطر ګورم. ډېره مننه. او یو بل کلام به وایم چې